پیغله سندرغاړی دلراج پښتو موسیقۍ کې د نوو تجربو ته څنګه ګوري؟ سلامونه نیکې هیلې. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس درسره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړۍ نښان ووهئ. ویډیو درسره حتما تر پایه پورې وګورئ. ویډیو درسره لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ. د پښتو سندرو پیغله سندرغاړی دلراج وایي په وروستیو کې د پښتنو موسیقۍ دنیا ته د افغانستان، پاکستان او بېلابېلو هیوادونو نه ګڼ شمېر داسې هنرمندان، زلمي او پیغلې راغلي چې هغوی پښتو موسیقۍ ته د یو نړیوال معیار ورکولو هڅې کوي او دا ډیره د خوښۍ خبره ده. 19 کلنه دلراج چې د ماشوموالي نه د سندرو فن ته راوتلی ده، په سوونو سندرې ویلي دي او په پښتنه ټولنه کې یې زیات شهرت پیدا کړی دی. وایي کله چې هغې د موسیقۍ په میدان کې قدم ایښودلو نو هغه مهال زیاتره نوو هنرمندانو د فني تجربو نه زیات پام د کمپیوټر په مرسته خپل غږ بدلولو ته کولو. هغه وایي خو اوس داسې نه ده. اوس خو چې موږ په سوشل میډیا دا نوې سندرې اورو، سندرغاړي یې هډو مشهور نه وي خو اوازونه یې هم ښه وي، په سور او لی هم برابر وړي. د ویډیو کلرز ایډیټینګ معیار خو یې د انډیا نه هم اوچت ښکاري. دلراج وایي پښتونخوا کې د فنکارانو د روزنې او د فن د ودې دپاره هیڅ اداره وجود نه لري. همدغه وجه ده چې دلته که باصلاحیته هنرمندان شته خو د هغوی د صلاحیتونو راڅرګندولو موقع نشته. زموږ فنکاران غریبان خو د خپل جیب په پیسو سندرې ریکارډ کوي، په خپلو پیسو ورله په بیکاره کیمرو او نان پروفیشنل خلکو ویډیوګانې جوړوي او د ایډیټینګ دپاره هم بیا د نان پروفیشنل خلکو مخې ته کیني. دلراج وایي پښتونخوا او افغانستان د پښتو موسیقۍ دوه ستر بازارونه دي، خو له بده مرغه دواړه ځایه پښتو موسیقۍ ته دولتي سرپرستۍ نه ده ترلاسه شوې. هغې وویل د پښتو فوک سندرو کې دومره طاقت شته که دا د نوې موسیقۍ او فني تجربو سره سر دوباره مخې ته راشي نو هم په مارکیټ کې ښه ځای نیولی شي، هم ګټه ورکولی شي او هم نوي فنکاران ځلولی شي. خو هغه وایي چې دا کار ځکه نه کیږي چې د موسیقۍ په مد کې دلته څوک سرمایه کاري ته غاړه نه ږدي. دلراج وایي هغه خوشحاله ده چې خپلې یې څومره نوې سندرې مخې ته راځي، هغې کې زیاتره مشهورېږي او پښتانه یې خوښوي، خو غواړي چې نورو نوو سندرغاړو ته هم مخې ته د راتګ او مشهورېدو موقع په لاس ورشي. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.